الحمدلله د اسلامي امارت په بیا ځلې فتح سره د پوهنتونونو په څېړنیز او تحقیقاتي ډګرونو کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې وشوې چې د هغې عمده نمونه د تحقیقاتو معاونیتونه دي. د تحقیقاتو معاونیتونه په حقیقت کې د تحقیق د څېړنې او د نوې دنیا سره د اشنایۍ لپاره داسې فصلونه پرانیستل چې چا یې تصور نشي کولی. د کنفرانسونو په کل کې قدرمنو ورونو که هیڅ ګټه ونه شي، لویه ګټه یې دا ده چې زموږ ولس ته او زموږ د دې وطن هر اوسېدونکي ته د دې هیله ورکوي چې الحمدلله نظام د ولس په وړاندې خپل مسؤلیت احساسوي، په هغه ستونزو باندې بحث کوي چې نن ولس ترې دردېږي او د هغې لپاره د حل لارو په لټه کې دی. موږ په ټولنیز ژوند کې، په سیاسي ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې، په اقتصادي ژوند کې، حتی په عبادتي ژوند کې، په انفرادي ژوند کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو چې د هغې حل به انشاءالله زموږ د علما کرامو، مشایخو، مفتي صاحبانو، د پوهنتونونو د استادانو، د څېړونکو او د لیکوالانو د تحقیقاتو په نتیجه کې راوځي.